او اخر کې ګوره زه د دې حالاتو متعلق یو څو خبرې کوم. مرګ هیڅ پته نه لګي، د ټارګټ هیڅ پته نه لګي. موږ ته په واټس اپ باندې دمکې میلاو دي، موږ هغه دمکې سکرین کړي دي او د هغې مو سکرین کړي مو دي او د هغې مو کاپي سره د درخواست د ورمړو تاڼې ته لېږلې ده، هغه مخکې لېږلې ده. سی ټي ډي تاڼې ته مو لېږلې ده، کېدای شي هغوی مخکې لېږلي یا کېدای شي نه یې لېږلي، ځکه چې زموږ څه حیثیت دی؟ حیثیت نشته. حیثیت خو هله دی چې زه خپل درخواست سره 2 لکه روپۍ ورکړم، بیا به زما درخواست به بیا په هوا شي. او ما ته همداسې هم دمکې میلاو دي او ما ته سرکار هم راکړي دي دمکیانې چې ګوره تا ته خطره ده. مایي ما ته لیګل لیټر راوړی دی چې تا پسې خلک لګیا دي او سخته سنګینه خطره دی ده، که 10 ټوپک وي 20 ګرځوه او که 20 وي 40 ګرځوه. یو طرف ته ما ته سرکار د دمکو اطلاع راکوي، یو طرف ته ما ته دشمن دمکې راکوي، بل طرف ته ما ته سازشونه بې نقاب کېږي، خلک یې بې نقاب کوي، دا سازش روان دی دا سازش روان دی. بل طرف ته زما حکمران طبقه د دهشتګردو ملګري دا ما ورته بېوسلي کوي. کوم ځای باندې چې زما ګاډی ورشي پولیس ترې راتاو شي چې تاسو ته چا اجازت درکړې دی چې تاسو د اسلحه ګرځوئ؟ نو څه چې کوم افسر له اجازت نه ورغلی یم، ما له هغه اجازت نه دی درکړی، زه یې غولولی یم. زه عتیق شاه ایس پي له ورغلی وم چې د اپریشن ایس پي و که چی شی و، ډېر خوږ سړی و، ډېرې قدرمنې خبرې کړي خو دوکه کړی یم. ما له نه لایسنس جاري کړی دی، دی د قرآن او قسم وخوري که د زما په لایسنس قدرې دستخط کړي. زه ډي سي له ورغلی یم چې هغه خالد نامه وه، فوج نه ریټایر و، هغه ته ما خپل فریاد او جړا کړې ده او ما ورته وویل چې مسلمان خو ښکاري وایي نه چې زه خو صحیح مسلمان یم، ته راته غونتې څنګه وایې؟ او بیا وروسته یې دغسې کارونه وکړل چې غونتې ټکي باندې هم زه ښیمان وم چې غونتې هم نه یې درسره، هغه هم ما له اجازت رانه کړ. اوسني ډي سي له به هم زه ورځم، ورتلی هم نه شم، د یارې نه په لار کې یارېږم. یو طرف ته درته وایي چې وجني دی، یو طرف ته تریډس میلاویږي، یو طرف نه دشمن راپسې دی، یو طرف نه تمام محنتونه شروع دي، هم مذهبي پرټی او هم غیر مذهبي، هر قسم خلک چې دا حق وینا بند شي. د پښتنو دشمن زموږ دشمن دی، د قرآن دشمن زموږ دشمن دی، د صریحو آیاتونو دشمن زموږ دشمن دی. بل طرف ته سرکار دا کوشش کوي چې موږ بېوسلي کړي، موږ ته پرمټ نه جاري کوي، موږ ته لایسنس نه جاري کوي، موږ له اجازتنامه نه جاري کوي. نو چې ته ما بېوسلې کړې خو بیا خو مرګ آسان ګران نه دی. نو دا خبرې که چا کم ملګرو وس رسي، ما درته د منافقت ملګرتې مه کوئ. مالداره سړی چې ما ته ووایي چې جي که څه خدمت وي خفه به یې کړم، ولې تا ته پته نه لګي چې څه خدمت دی؟ ته خرې ولې ته نه پوهېږې، ته وړه نه خورې، تا ته دا پته نه لګي چې زه ولې دا کوم څه؟ دا قرآن کریم خدمت چې زه کوم دا همداسې کېږي. نو یاد وساتئ چې د چا پروچ وي هغه د خپلې پروچ، چې د چا پیسه وي هغه د خپله پیسه، د چا چې کم زور وي هغه د استعمال کړي، او کم چې غریبانان ملګري دي هغه د تن من دن سره ودرېږي، دعا دې کوي او غیرت دې کوي، بس جړاګانې دې کوي. او په آخر کې تاسو ته یوه بله خبره کوم چې موږ ته حالات معلوم هم دي او خراب هم دي. تاسو یې ګورئ. نو که چېرې څوک رښتیا زموږ ملګري وي او دا قرآن موږ سره اورېدل غواړي، نو 2 خبرې دي، یو زما کپرۍ ده، یو ستا انا ده. یو ستا انا ده، یو زما کپرۍ ده. یا به ته خپله انا ماتوې یا به زما دا کپرۍ ماتوې. خبره پوه شوې؟ ستا انا دا ده چې ته زما ځای له راځې نو زما ملګري ولاړ دي ستا تلاشي باندې، او که ته وایې چې نه دي زما سره تللي زه خو رسانه راځم، نو دا ته بیا زما کپرۍ ماتوې. ته چې خپله انا نه ماتوې که نه، نو بس زما کپرۍ ماتول غواړې. نو مهرباني وکړه چې خپله انا نه ماتوې، زما کپرۍ په شا ماته نه کړي. قسمت سره دي مرګونه، خو تدبیر دی. ګوره موږ د تقدیر قایل نه یو. تاسو ته موږ ویلي دي چې تقدیر په نامه ملایان څه وایي دا دروغ دی. خدای دا لیکلي دي، ده ته به یې مرګ لیکلی او دا یې د ده د لاسه لیکلی چې الله د ده د لاسه لیکلی او بیا ما پې ولې وهي؟ الله داسې کوي؟ ده ته به یې زنا لیکلې وه، ده ته یې قطع یاره دا خو هر څه لیکلي شوي دي، هر څه چې لیکلي شوي دي بیا ما جهنم ته ولې اچوي؟ یو د الله علم دی او یو تقدیر دی. تقدیر په نامه چې څه دي دا دروغ ملیانو ویلي دي. دا یې دې دپاره ویلي دي چې خلک محنت پرېږدي چې وایي چې هر څه لیکلي شوي دي، محنت څه لګوي؟ هېڅ شی نه دي لیکلي شوي. یاد ساته، ستا عمل ته اختیارمند دی، که جنت ګټې هم ګټلی شي که جهنم ګټې هم ګټلی شي، که غیرت کوي هم کولی شي که بې غیرتي کوي. خدای پاک تا ته هېڅ لیکلي او هغه ته پته ده چې ته کوم نمونه شی یې، هغه علم د الله ځان لري. نو وروره که ته انان ماتوې نو انا دې نن که زما د قرآن ملګرتیا دې خوښوي نو چې زما ځای له راځې که کم ولاړ سړی و هغه پېژندلې او هغه پرېښ وي شکریه ادا کړه، ښه خبره ده. او که هغه ونه پېژندلې یا بد اخلاقه و یا ته ورته مقل وایې او هغه ستا تلاشي اخېسته او ته پې خفه کېږي، نو ته چې پې خفه کېږي نو ته زما کپرۍ په شا ماتول غواړې، ستا په جامه کې به سبا ماله بل څوک راغلی. نو مهرباني وکړئ زموږ د ملاقات دروازې هم خلاصې دي، د راتلو دروازې هم خلاصې دي. ځینې ملګرو وایي چې ملاقاتونه به بند کړو، دا به بند کړو، وروره قرآن نشو بندولی. د قرآن ملګرو سره ملاقات نشو بندولی، تحریک به هم چلوو، خپله خبره به هم کوو، حق به هم وایو، یو بل باندې به ودرېږو، هم خوښه مو دا کړه.
دوه کسان پکې نشته دي خلکو دي قوم له به ته څه کوي تمام 200 کسان 300 کسان ناست دي 5 کسان دې قوم له به ته څه کوي تمام شیعاګان مو لیدلي چې ذاکر ورته اواز وکړي د خلک شلیک چې ناره حیدري ووایي تا یا علي چغه اورېدلې ده هلکه وایه ورې خیر دی هغه د ایمان هغه د غیرت خو ته زده کړې که ایمان نه وي غیرت ته زده کړې چې اواز نشي کولی او کلک نشي ویلی نو ته به دننه پته خو لګي که د سړي دقه ژبې نه پته لګي چې ته دننه څه شی نو وروره که ستاسو خوښه وي چې دا اواز دې جاري وي او دا حق دې مونږ وایو په یو بل به ودرېږو کلک به ودرېږو کلکه خبره به کوو او چې راځې تلاشي دې کېږي که خپل سړی و که څوک یې پرېښو هغه دې دا نه وایي چې دا یې غټ وګڼلو که څوک یې تلاشي که هغه دې دا نه وایي چې زه یې سپک وګڼلم که ته خپله انا نه ماتوې دا کپری بیا ماتوې نو لہذا مهرباني وکړئ انا د ماتولو شی دی دا به ماتوو مسلمانانو دا وخت ګوره ډېر سخت وخت دی چې په دې خبره پوه وي داسې وړوکی وخت نه دی موږ ته ډېر معلومات شته دي بعضې معلومات موږ ویلی نه شو ځکه چې هسې هم موږ په نشانه باندې یو چې نور حق وایو نور هم خرابېږي ځنه ویلی نه شو نو مهرباني وکړئ چې د چا کم ځای کې وس رسي د چا افسرانو کې وس رسي د چا په وکیلانو کې وس رسي د چا د پیسو وس رسي د چا د زور او د اپروچ وس رسي هر سړی د خپل کار خپله منډه ووهي چې منګه خپل کم دنیوي اعتبار سره تدبیرونه دي او ځان سیف کول دي هغه سیف کړو او بل چې ملګري راځي د اول نه مهرباني به وکړئ اول به مخکې صفونو کې کښېنئ شاته به څوک نه کښېنئ تاسو شاته ځای ډک کړئ بیا چې کله وروستو سړی راشي یا مخکې راځي نو په هغه زموږ شک راځي چې دا سړی مخکې ځان ولې راوړي نو هسې نه چې سبا ورځې موږ یو سړی په چادر کې پټ وي قدرمن وي عزتمن وي او زه ورته وایم څوره دې ځای نه مخکې راتېر نه شي دا ستاسو د لاسه نو ته چې اول راشي دلته به کښېني چې دویم ورپسې راشي ورسره خوا کې به کښېني وته به نه پرېږدي څه شی کم سړی چې اول راشي هغه به بالکل دې محراب کې زما پوزه کې به کښېني چې لہذا د اول کم خلک راځي چې کم چاڼ شوي دي په ګڼه کهی نه دي راغلي پوره سوچه ملګري دي چې دا قریبي علاقه بالکل دوی نه ډکه وي چې سړی پکې نشي راننوتی او که تاسو دغه خویونه وي لکه د دیمو نو وروره تاسو به ګپ لګوئ موږ به په چا خراب کړي صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین